د رسمیت پیژندنې په اړه تازه او نوی خبر. د رسمیت پیژندنې په اړه د سراج الدین حقانی څرګندونې. د کورنیو چارو وزارت سرپرست پکتیا ته د خپل سفر په ترڅ کې یوې غونډې ته ویلي که نړۍ اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني، سرپرست حکومت یې هم پروا نه لري. سراج الدین حقانی ویلي د نړۍ د هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا له تعامل او همکارۍ پرته هم کولی شي پر خپلو کورنیو سرچینو د افغانانو ستونزو ته رسیدنه وشي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وویل ولې موږ خپل افغاني او ایماني غیرت خرابو او بل ته احتیاجیږو. دا خپله سرمایه چې لرو همدا به په کار واچوو. که په رسمیت مو پیژني ښه ده او که نه مو پیژني موږ امن او ورورګلي حاصل کړي همدا له رسمیت څخه غوره دي. سراج الدین حقانی د خپلو خبرو په ترڅ کې زیاته کړې په تیرو څو کلونو کې بهرني ځواکونه د اسلامي امارت له سخت مقاومت او تدبیر سره مخ شول ځکه یې افغانستان پرېښود. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی زیاته کړه نړیوالو چې په سر کې امریکایانو په افغانستان یرغل وکړ، زموږ هیواد یې مستعمره کړ، دې موږ ته هم ګټه ورسوله. نن شمال او جنوب غرب او ختیځ یې ټول سره یو کړل. اخوا د پکتیا یو شمېر قومي مشرانو او مخورو د امنیت له تامین او د امنیتي ځواکونو له لوري له خلکو سره د ښه چلند هرکلی کړی دی. د پکتیا قومي مشر محمد شریف وویل هغه نه غوښتل چې په پکتیا کې د قومونو ترمنځ ستونزه رامنځته شي، نو ټولو ته یې هدایت وکړ چې له طالبانو سره بیعت وکړي. د پکتیا بل قومي مشر حاجي محمد وویل زه د پولیسو له چلند څخه مننه کوم، پولیسو ډیر تغییر کړی دی او زه یې مننه کوم. د کورنیو چارو وزارت سرپرست دا خبرې داسې مهال کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې ویلي چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره په نږدې راتلونکي کې پلان نه لري.